عجیبه خبره ده مفتی گوهرلی صاحب په 2025 کې مجتهد دی خو لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیه هغه مجتهد نه دی. عجیبه خبره خدا ده چې حافظ ابن حجر او علامه ایمیه هغه وایي چې دا مجتهد دی، هغه ورته مجتهد وایي خو لیکن 2025 کې ورته مفتی صاحب مجتهد هغه نه مني. عجیبه خبره ده. راځئ نور ویډیو در باندې ګورم د شیخ صاحب والله په مغه ځای کې جواب ورکړی دی. مفتی صاحب په 1447 کې 2025 کې مجتهد دی او امام ابن تیمیه نه دی، نو دا عجیب تعجب خبره ده. نه 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 دا خو ستا مدح کوم. نه تاسو وایي درې مجتهدین دي که نه، یو پکې تاسو یې. امام ابن تیمیه رحمه الله چې د خپل دور عظیم شخصیت او ټوله دنیا په اجتهاد مني، حافظ ابن حجر او علامه عینی او د لوی کبار ائمه مني په اجتهاد، او مفتی صاحب نه دی. او مفتی صاحب عجیب بل دا وایي د دې مشرانو لیکلي اجتهاد دروازه بنده ده، اوس مفتی صاحب زه مجتهد یم، نو دې ته زه لږ حیران یم. بله مفتی صاحب دا خبره وکړه چې امام ابن تیمیه رحمه الله نه که خلاف شي، خو داسې خلاف چې د نس خلافي، خطا داسې خطا چې د نس خلافي، خطا وایي دی چې د نس خلافي، چې د نس خلاف نه خو خطا نه شوه، خطا وایي دی ته چې مثلا مونږه زما خبره واورې په غور سره، مونږ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله امام من ائمه المسلمین ګڼو، مجتهد د مجتهدینو د امت نه ګڼو. هر عالم خطا کیږي، مجتهد خطا کیږي او حق ته رسیږي. لکه هدايه کې دا قاعده ذکر د المجتهد یخطئ ويصيب، او په ټول کې مسلمه قاعده ده. مونږ دا نه وایو چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د معصوم عن الخطا ده، دا مخکې ما ویل دي، اوس هم واورئ. خو د یو سړي خطا رد کول دغه اندازې طریقې مونږ په دې طریقه نه رد کوو. مونږ به د شیخ الاسلام خطا چې ثابت شي بالکل به مونږ رد کوو چې دا شیخ الاسلام خطا ده، خو لیکن سره د توقیر او د اجلال د شیخ الاسلام نه. او مفتی صاحب رد کوي سره د تذلیل او تکفیر او تفسیق نه، تکفیر نه، خدای وایي تفسیق. اغل راځم پاتې شیخ مفتی صاحب ویل چې د ابن عربي شذوذات، ابن عربي مونږه وړه رساله مخکې لیکلې وه، پاکې مونږه دا را نقل کړی چې ابن عربي ته خلکو کافر ویل دي، خو نږدې کس چې هغه د مفتی صاحب هم مشر دی، زموږ مشر دی، مولا علي قاري کتاب رد القائلین بوحدة الوجود کې هغه وایي ابن عربي سره د جماعت نه ټول کافر دي. ابن عربي سره د جماعت نه، سره د مریدانو ټول کافر دي. او دغه نه مفتی صاحب اوس دا زما خبره وسمه، او دغه مولا او نه او دغه نه زه چې تا ته ستا مشر پیش کوم نو الزامن ته به منې ګورې. او دغه مولا علي قاري وایي ابن تیمیه ابن قیم من اکابر اهل السنه والجماعه. دغه مولا علي قاري په شرح الشفاء کې وایي او په عدل الرسائل کې چې هغه خبره تاسو مستنبط کوئ، هاته به راځي ان شاء الله. بهر صورت که مفتی صاحب د ابن عربي شذوذات هغه مثلا ابن عربي د حق مونږ اصول دادي سړی چې خطای او خبره غلطه کوي مونږ په سړی مرد کو، په خبره مرد کو. سړی چې خي او خبره غلطه مونږ په خبره رد کو، په سړی رد نه کو. لکه د ابن حجر نووي او د دې ټول لوی امامان دي، خلک دي خطای به شي، خطای رد کو سره د توقیر نه، خو لیکن په شخصیت رد نه کو چې دا دسي دی او دسي دی او دسي دی. ابن عربي چون کې غلط سړی دی نو عقاید هم غلط دي، نو موږ په هغه رد کو، په عقاید هم رد کو. ابن تیمیه ښه سړی دی، امام دی من ائمه المسلمین، نو د دې وجه نه که دغه کومه خبره اجتهادي خطا وي نو موږ هغه خطا ګڼو، خو سره دغه د توقیر او د اجلال نه. دا زموږ مشرانو موږ ته ویلي، دا زموږ مشرانو ویلي دي، دا امام ابن تیمیه باره کې هم لیکلي، نور باره کې هم لیکلي، ان شاء الله دغه عبارات به راشي. دا ویډیو تاسو وکتله. اوس شیخ صاحب د ډېر په هغه مناظرې او هغه ټیم مبادله په مجلس کې ورته شیخ صاحب ډېر قیمتي جواب ورکړو. امید کوم چې دا ویډیو به تاسو خوښ شوي وي. لازمي دا ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ. او دا مفتی صاحب شیخ صاحب جواب تاسو واورېدو، د هغه کلیپ موږ تاسو ته نه پلی کوو، ولې څه کمیونټي ګایډلاینز د وجې نه، ځکه چې موږ سټرایک رانیکي او بیا موږ تاسو ته مخاطب کېدی نه شو. د دې د وجې نه موږ تاسو ته هغه کلیپ نور د چې کومې خبرې کړې وي، خو د شیخ صاحب هم چې کومې خبرې کړې وي هغه موږ په تاسو باندې واورېدلې چې جواب یې ورله ورکړی. موږ له راکړئ اجازه. السلام علیکم ورحمة الله.